سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن خبري ټولګي ته ښه راغلاست. امریکا پر افغانستان د برید ګواښ وکړ. د امریکا د خارجه وزارت ویان نیډ پرایس ویلي وروستي حالات دا په ډاګه کوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په مرکز بدلیدونکی دی، او که پوه شو چې افغانستان کې ترهګر بیا منسجم شوي، یو وار بیا به پر افغانستان برید کوو. هغه ویلي چې ملا یعقوب ته یې په ډاګه ویلي چې افغانستان کې د ترهګرو شتون دوی ته د منلو نه دی. طالبانو یو ایراني پوله ساتونکی وواژه. په نیمروز ولایت کې ځایي سرچینې د طالبانو او ایراني پوله ساتونکو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. سرچینې چهارشنبه د لیندۍ په 14مه له 8 ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي و چې د دواړو هیوادونو تر سرحدي کرښې د طالبانو او ایراني پوله ساتونکو ترمنځ په نښته کې یو ایراني پوله ساتونکی وژل شوی دی. په همدې حال کې ایراني رسنیو دغه خبر تایید کړی او ویلي دي چې د سیستان او بلوچستان ولایت په شمالي پولو کې له وسلوالو اشرارو سره په نښته کې یو ایرانی پوله ساتونکی وژل شوی دی. ایراني رسنیو هم ویلي چې دغه ساتونکی له افغانستان سره د ایران پر پوله په صفري کرښه کې د خپلې دندې د ترسره کولو پر مهال وژل شوی دی. ایراني رسنیو د دغه هیواد وژل شوی پوله ساتونکی معین قادري بللی دی. بلخوا بیا د نیمروز ولایت یوې سرچینې د ساسولي کلي د اوسیدونکي له قوله 8 ورځپاڼې ته ویلي چې دغه ایراني پوله ساتونکی د طالبانو سره د جګړې په پایله کې وژل شوی دی. چمن کې د پاکستانی پوځ لخوا د پی ټی ایم غړي نیول شوي او د منظور پښتین د تللو مخنیوی یې هم کړی. منظور پښتین لیکلي د ریاست لخوا په جنوبي پښتونخوا کې زموږ د ملګرو په ضد نیونې شروع دي، زموږ د ملګرو ځای په ځای ګرفتاریانې شروع دي. پر امن جلسه کول زموږ قانوني حق دی او په خپله خاوره باندې آزاد تګ راتګ کول زموږ بنیادي حق دی. جنوبي پښتونخوا زما وطن دی، د دې خلک زما خپل دي، زما د وجود حصه ده. دا ریاست غواړي چې پښتانه خپل حق نه وغواړي، هغه د خپل قانوني حق څخه ناخبره پاتې شي. خو موږ هم د خپل ولس سره دا وعده کوو چې په هر حال به ځان چمن ته رسوو. موږ دا مهال د ریاستي جبر سره مخامخ یو، زموږ لپاره یې لارې بندې کړي دي. د خپلو ملګرو سره د قافلې په شکل کې پیدل د چمن په لور روان یو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې په دونیتسک کې د روسیې د توغندیزونو بریدونو په پایله کې 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. زلنسکي په یو ویډیو بیان کې د روسیې دغه بریدونه غیر مسؤلانه بللي او ویلي دي چې قربانیان یې ټول ملکي وګړي دي. زلنسکي زیاته کړې چې د روسیې له لوري توغول شوي توغندي د دونیتسک د کوراخوا ښارګوټي په یو سوپر مارکیټ، د تیلو په یو پمپ او د غلو د ساتنې په یو مرکز کې لګېدلی دی چې په پایله کې د 10 ملکي وګړو وژل کېدل تایید شوي دي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای وو. تر بیا په خدای پامان.